دا قاتلان مونږ ته په لاس باندې راکئ مړي به نه راکوئ چې پوډري مو مړ کړی او ووایئ چې دا سړی ده ژوندي خلک به راکوئ عام دشمن قوتونه دي هغه چې کوم زهر خواره کړي دي په د تېر هفته کې دا ټول د مولانا شیخ ادریس قاتلان دي او انشاءالله دا به کله خو پاکستان ته راځي ډېرو ګرانو طالب علمانو ورونو دا مظاهره نن د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر حضرت مولانا عبدالحق ثانی صاحب په اعلان باندې چې هغه پوره صوبه کې اعلان کړی ده چې مونږ به نن او سبا د خپل شیخ د دارالعلوم حقانیه شیخ محمد ادریس رحمهم الله تعالی په یاد کې احتجاجي مظاهره کوو نو نن دا مظاهره دا د هغې آغاز ده دا د نن هغه تحریک آغاز ده او مونږ به انشاءالله دې نه مخکې هم په مونږ ظلمونه وشول زمونږ امام الشهدا شهید شو خو مونږ ډېر د صبر او د تحمل مظاهره کړې ده یوه ګمله مو هم په ټول پاکستان کې نه ده ماته کړې بیا زمونږ ورور شهید اسلام مولانا حمیدالحق کاکاني صاحب شهید شو خو مونږ د صبر کړی ده او مونږ خاموشي سره خپل جدوجهد او کوشش کړی ده خدا پرون درېیمه حمله وه په جامعه دارالعلوم حقانیه باندې دا حمله په شیخ ادریس باندې نه وه دا حمله د دارالعلوم حقانیه په شیخ الحدیث باندې وه دا حمله په دارالعلوم حقانیه باندې وه نو مونږ به انشاءالله چې تر څو پورې د هغې قاتلان مو ګرفتاره کړي نه وي په حکومت باندې تر هغې وخته پورې به خپل جدوجهد جاري ساتو انشاءالله او چې کله چې کله انشاءالله مشران حکم مونږ ته کوي نو مونږ به د هغې تعمیل کوو او مونږ به که د مظاهرې په شکل باندې وي که د نورو قربانیو په شکل باندې وي خو خپلو شیوخو خپلو مشرانو خپلو اکابرو دپاره به انشاءالله مونږ هیڅ قسم قربانۍ نه دریغ نه کوو نن په دې وخت کې مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې تاسو کوشش وکئ چې کم از کم په 3 ورځو کې دا قاتلان مونږ ته په لاس باندې راکئ مړي به نه راکوئ چې پوډري مو مړ کړی او ووایئ چې دا سړی ده ژوندي خلک به راکوئ اوس د نامعلومو نه خبره وتې ده مونږ ته ټول قاتلان معلوم دي چې چا د هغه خلاف تحریک چلولی و د څومره اسلام دشمن قوتونه دي هغه چې کوم زهر خواره کړي دي په د تېر هفته کې دا ټول د مولانا شیخ ادریس قاتلان دي او انشاءالله دا به کله خو پاکستان ته راځي نو مونږ دا فیصله ده چې انشاءالله د الله په فضل و کرم به د هغې نه بدله اخلو او هغه به جهنم ته رسوو انشاءالله چونکه ګرمي هم شدیده ده زه نورې خبرې کول نه غواړم صرف ثاني صاحب هغه به تاسو ته خبره کوي چې زمونږ مرکزي امیر ده انشاءالله دې نه مخکې هم
په مونږ ظلمونه وشول زمونږ امام الشهدا شهید شو خو مونږ ډېر د صبر او د تحمل مظاهره کړې ده یوه ګمله مو په ټول پاکستان کې نه ده ماته کړې بیا زمونږ ورور شهید اسلام مولانا حمیدالحق کاکاني صاحب شهید شو خو مونږ د صبر کړی ده او مونږ خاموشي سره خپل جدوجهد او کوشش کړی ده خدا پرون درېیمه حمله وه په جامعه دارالعلوم حقانیې باندې دا حمله په شیخ ادریس باندې نه وه دا حمله د دارالعلوم حقانیې په شیخ الحدیث باندې وه دا حمله په دارالعلوم حقانیې باندې وه نو مونږ به انشاءالله چې تر څو پورې د هغې قاتلان مو ګرفتاره کړي نه په حکومت باندې تر هغې وخته پورې به خپل جدوجهد جاري ساتو انشاءالله او چې کله چې کله انشاءالله مشران حکم مونږ ته کوي نو مونږ به د هغې تعمیل کوو او مونږ به که د مظاهرې په شکل باندې وي که د نورو قربانیو په شکل باندې وي خو خپلو شیوخو خپلو مشرانو خپلو اکابرو دپاره به انشاءالله مونږ هیڅ قسم قربانۍ نه دریغ نه کوو نن په دې وخت کې مونږ حکومت نه مطالبه کوو چې تاسو کوشش وکئ چې کم از کم په 3 ورځو کې دا قاتلان مونږ ته په لاس باندې راکئ مړي به نه راکوئ چې پوډري مو مړ کړی او ووایئ چې دا سړی ده ژوندي خلک به راکوئ اوس د نامعلومونه خبره وتې ده مونږ ته ټول قاتلان معلوم دي چې چا د هغه خلاف تحریک چلولی و د څومره اسلام دشمن قوتونه دي هغه چې کوم زهر خواره کړي دي په د تېر هفته کې دا ټول د مولانا شیخ ادریس قاتلان دي او انشاءالله دا به کله خو پاکستان ته راځي نو مونږ دا فیصله ده چې انشاءالله د الله په فضل و کرم به د هغې نه بدله اخلو او هغه به جهنم ته رسوو انشاءالله چونکه ګرمي هم شدیده ده زه نورې خبرې کول نه غواړم صرف ثاني صاحب هغه به تاسو ته خبره کوي چې زمونږ مرکزي امیر ده خو هغې نه مخکې د امام الشهدا فرزند ارجمند مولانا خزیمه سمی صاحب نه هم ګزارش کوم چې هغه 2 خبرې وکړي او بیا به انشاءالله سالي صاحب خطابي او د هغې نه پس به زمونږ د جمعیت سرپرست استاد الحدیث حضرت مولانا عرفان الحق صاحب اختتامی خبریں هم کوي او اختتامی دعا به کوي انشاءالله مولانا خزیمه سمی نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد زما وروڼو یقینا د شیخ ادریس رحم الله زمونږ استاد مربي زمونږ د خاندان سرپرست او د پښتنو او د دې خطې ډېر جید عالم چې طلباو په زړه کې الله پاک یو ډېره مینه ورته اچولې وه دغسې عوام الناس کې هم د هغوی مسؤلیت کانه پټ نه دی 2 ادارو کې 2 مختلف اصلاحو کې درس کول په یو ورځ او بیا
عوام تواز او نصیحت لپاره مختلف اجتماعاتو کې شرکت کول یو ډېر لوی ګران کار و. مونږ د هغوی ښې بدې کې دا علاقې ته بتلو یقینا مونږ به ستړي شو او هغوی ته الله پاک دونه همت او حوصله ورکړې وه د هغوی په روزانه د الروم حقانیې ته او تاسو لپاره به یې قرباني کوله. خپل خوب آرام هر څه یې قربان کړي. صرف د خپل استاد قائد جمعیت مولانا سمیع الحق رحم الله هغه اصرار او په حکم باندې د ژوند آخرني ورځ پورې هغوی د الروم حقانیې سره تعلق وساتلو. زما وروڼو شیخ ادریس صاحب والد صاحب حکیم عبدالحق رحم الله زمونږ والد صاحب ډېر لنګوټیه یار او دوست و. دغسې د هغوی نکاح مولانا شهزاده صاحب د الروم حقانیې سره تعلق و. خو زمونږ د الروم حقانیې باندې مولانا شیخ نجیب خان صاحب مولانا حامد الحق شهید قائد جمعیت مولانا سمیع الحق رحم الله او اوس شیخ ادریس رحم الله دا ټول قرباني ورکوي او تستاسو او د دې ملت امن او بقا او استحکام او زمونږ د اسلامي شناخت تحفظ لپاره خو مونږ لپاره پکار دي چې دا خپل مشایخو ختمه کړو. مونږ د خپل وړو استادانې که مشر استادان دي د هغوی بې ادبي کوو بې احترامي کوو. الله پاک ځکه مونږ نه دونه عظیم نعمت واغستو او دا د پښتنو ملت لپاره شرم مقام دی چې تاسو د خپل دونه غټ محدث مولانا حسن جان رحم الله زوم چې سخر مو ورته شهید کو او بیا د هغه زوم هم شهید شو او د هغه استاد مولانا سمیع الحق رحم الله هم شهید شو او د مولانا سمیع الحق رحم الله زوی هم شهید شو. طاغوتي قوتونه بین الاقوامي سازش قوتونه کله هم زمونږ خپله کې اتفاق اتحاد نه غواړي. مونږ مسلمانان یې په خپله کې تقسیم کړي او زمونږ انتشار نه فایده اوچتی. دې وخت کې مختلف قوتونه لګیا دي په مونږ مابین کې توړ اچوي او مونږ کې بې حیایي خورئ. د هغې نتیجه د الحاد نتیجه د کمیونیزم نتیجه کیپیټالیزم نتیجې دا دي چې نن د علماو قدر زمونږ نوجوان یونیورسټي او د کالج په طالبانو کې ختم شو او مدارس کې ډېر زیات د کتاب د استاد او د ادارې بې حرمتي او بې ادبي شروع شوې ده. خو دې دپاره په خپل ادارې اعتماد وکړئ په خپل د دې استادانو باندې اعتماد وکړئ. آخره زمانه ده د جعلي قوتونه متفق دي. څنګه یوسف شاه صاحب وویل ټول کفري طاقتونه او د هغوی سهولتکار چې اسلام نوم هم اسلامي او کردار یې د یهود نصارا نه بدتر دی. چې کوم شیخ ادریس صاحب سره لس ورځو کې کوم توهین وشو د هغوی بېعزتي وشوه د هغوی بېادبي وشوه دا زمونږ نقصان دی. په محاذونو کې د جرنیل او د کمانډر شهادت دا په محاذ باندې اثر اچوي. په جنگ او د جهاد میدان کې زمونږ لپاره نقصان باعث به جوړ شي. یقینا د الروم حقانیه هغه صهیوني قوتونو او طاغوتي قوتونو او اسلام دشمن قوتونو مقابله کې همیشه ولاړه ده او نن هم موږ مات کوټ کوشش کوو. خپل زخمي زړونو سره تاسو مخې ته ولاړ یو او تاسو ته خپل پیغام درکو چې خدای لپاره متحد شئ متفق شئ او د خپل عوامو کې سره رابطه شروع کړئ او اسلام د دې سربلندۍ لپاره هر محاذ باندې کار وکړئ. زه مزید خبرو لپاره خپل امیر مرکزي امیر مولانا عبدالحق ثاني صاحب ته گزارش کوم چې مزید خبره وکړي. مخکې عمل چې کوم ته کېږي جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالحق ثاني صاحب. نعرې تکبیر